زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او حاضر شویم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. زموږ د خطاطۍ په برخه کې د نوي لوست موضوع د نورو لوستونو له موضوعګانو څخه کره توپیر لري. نن موږ د هغو اشخاصو په نومونو باندې کار کوو چا چې زموږ پاڼې ته را استولي. دوی غوښتنه کړې وه چې د دوی نومونه په ښکلي شکل لیکو، یعنې څه ډول کولی شو چې یو نوم په ښکلي شکل ولیکو. که تاسې هم غواړئ چې خپل نومونه په ښکلي شکل ولیکئ او دا زده کړئ چې په څه ډول خپل نوم په ښکلي شکل ولیکئ، خپل نومونه مو په کمنټ کې راته پرېږدئ. موږ به ستاسو په نومونو باندې کار وکړو او ښایسته به یې درته ولیکو او تاسو ته به یې در وړاندې کړو. تاسو به وکولی شئ چې په اسانه توګه خپل نومونه زموږ له پاڼې څخه زده کړئ. تاسو به وکولی شئ چې خپلو نومونو باندې برلاسه شئ چې په ښکلي شکل یې ولیکئ. راځو سیف الله منور لومړی په څه ډول لیکلی کیږي؟ سیف الله منور د خپل نوم وګوري چې په څه ډول باید دی ولیکي. سیف الله منور ته کولی شئ چې د الله نوم دلته هم ولیکئ. په دې ساحه کې ښایسته ښکاري، یو څه ډیزاین اخلي. سیف الله ولیکل شو. اوس به منور په څه ډول لیکو؟ منور چې دی تخلص ده، یعنې دویم نوم دی، په دې ډول یې ولیکه. راځو یو بل نوم محمد ولی په څه ډول لیکلی کیږي؟ محمد ولی محمد ولی په څه ډول لیکلی شو؟ آسان ده، ښایسته هم ښکاري. محمد مو ولیکل او ولی یې په څه ډول لیکلی کیږي؟ ټکي ورته کوئ، په دې ځای کې هم ورته کولی شئ محمد ولی، دلته هم لیکلی شئ ولی. راځو هلمند په څه ډول لیکلی کیږي؟ هلمند هلمند په دا ډول لیکئ. هلمند او همداشان حمایت په څه ډول لیکلی کیږي؟ یو بل نوم عبدالولي په څه ډول لیکلی کیږي؟ عبدالولي عبدالولي په څه ډول ولیکو؟ که تاسو هم ورته غوښتنه درلوده او هیله مو درلوده چې ستاسو نومونه هم موږ درته ولیکو او په ښکلي شکل یې تاسې زده کړئ، یوازې زموږ
د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ستاسو نومونه مو په ښکلي شکل درته ډیزاین کړو. هیله مند یم چې زموږ نننی لوست هم د تیرو لوستونو په څیر تاسو ته ګټور تمام شوی وي او کار ورباندې وکړئ.